یو ملګری تپوس کړی دی چې نن سبا آنلاین ګیمونه دي، په دې کې پیسې هم ګټلی کېږي او یو بل ملګري ته دعوت هم ورکوي، د هغې په سر باندې کمیشن میلاویږي. الله تعالی دې زموږ د ټولو د ایمان حفاظت وکړي. زما مهربانه د ټولو اهمه خبره دا ده چې موږ سره د ټولو نه قیمتي شی هغه دا ځواني ده، او د ځوانۍ دا وخت باره کې به خامخا تپوس کېږي چې دا ځواني مې رب العالمین فرمایي درکړې وه، دا دې په څه کې مصرف کړې ده. موږ د خپلې ځوانۍ حفاظت نه کوو. دویمه خبره د ټولو اهمه دا ده چې غرب د ابتدا نه په دې کې مصروفه دی او دا منصوبه جوړوي او دا سازش جوړوي د امت مسلمه دا نوي نسلونه به څنګه په خپل جال کې راګیو، دوی به څنګه په خپل غفلت کې اخته کو او دا به په ګیرې کې راولو ځان دپاره به استعمال وړ وګرځي. دې دپاره دوی مختلف وخت کې مختلف ایجادات کړي دي او دې دپاره دوی ډېرې پیسې مصرف کوي او خلکو کې تقسیموي. را به شو دې خبرې ته چې کوم گیم دی نو د ټول اهم نقصان په دې کې وخت ضایع کېدل دي. صحابه باره کې چې کله هغوی به فتوحات کول او الله تعالی د هغوی په وساطت باندې دین اسلام د دنیا ګوټ ګوټ ته ورساوه. یو تاریخي کتاب کې دا مسله لیکلې ده چې کفار انګریزان یهود او نصوارا راجمع شول او دا منصوبه جوړه کړه او دا سوچ وکړه چې کوم چې دی په دې مسلمانانو کې چې دوی ته الله تعالی ترقي ورکړي، کامیابي دوی ته مخې ته راځي، دوی په عروج باندې دي، زوال نوم نشته. هغوی چې کله صحابه تابعین د دین ائمه سټډي کړل، مطالعه کړل، د هغوی حالات یې وکتل، جاسوسان یې ور ولېږل، نو هغه د شپې رهبانو، عبادت ګزارو، تلاوتونه او منځونه به یې کول، روحاني طاقت ورکوي، الله تعالی عبادت به یې کاوه او د ورځې به مجاهدینو الله تعالی به فتح او نصرت او غلبه ورکوله. ځکه چې کله د انسان روح مضبوط وي، اندرونی مضبوط وي، عزمي مضبوط وي، الله کامیابي هغه ته ورکوي، هغه کې غیرت وي دیني. دوی د دې د ویستلو دپاره چې دوی نه دا دیني غیرت ووځي او د شپې په غفلت کې اخته کي، دا یو اوږده واقعه ده، یو اوږده منصوبه ده چې ابتداء دوی یو تصویران په دې کې خپاره کړل، خصوصا په ځوانانو کې، او ډېر به داسې وشو چې دوی به په مختلف ځایونو کې ناست او دا تصویران به یې کتل. هغه ټایم کې دا نوې ټکنالوژي نه او دا غټې غټې ټکنالوژي نه وي، نو دوی د وخت سره جدید ټکنالوژي سره د امت مسلمه د ګمراه کولو دپاره کوششونه کوي. یو کوشش دغه گیم کول دي. په دې گیم کې د ټول اهمه خبره ده چې په دې کې سود دی او سود په دې طریقې سره دی چې خلک پکې ګټې کوي او نقصان پکې کوي او ډېر هم داسې وکتل چې په لکونو کروڑونو روپۍ خلکو نقصان نه دغه گیمونو د وجې نه وکړل. مختلف اپونه دي، مختلف گیمونه دي، مختلفې صورتونه دي او مختلفې طریقې دي او بله پکې جواري ده او دا دواړه حرام دي، دا تباهي ده، د انسان دنیا او آخرت تباه کوي. سود خو عظیم ظلم دی او عظیم جرم دی او الله تعالی ورته د جنگ اعلان کړی دی او اکثره موږ وکتل ډېر خلک د دې وجې نه خودکشۍ نه وکړي، ځانونه یې تباه کړل، د څه چې وه سره د هغې نه پکې خلاص شول. خپل بچي خپل ځانونه دې نه ساتل پکار دي. بل په دې کې غفلت انسان باندې واقع کېږي او د انسان نه عبادت، د مور پلار خدمت، د کور کارونه، د دنیا کارونه، بزنس، تجارت، تعلیم، د هر څه ضایع کېږي، په دغه مصیبت کې اخته دی. بل لهو لعب او دغه اشیاء د خپل ژوند معاش دپاره یو وسیله او ذریعه د ګټې وټې ګرځول، دا خو لویه تباهي ده. تجارت په شریعت کې یو عظیم عبادت دی او تجارت کې نورو مسلمانانو ته نفع میلاویږي، مختلف اشیاء د مختلفو ځایونو راوړل او به دکان کې کېښودل یا دکاندارانو ته ورکول، امت ته پکې فایده ده، د امت ضرورتونه پکې پوره کېږي. دغه اشیاء چې انسان ناست دی او ګیمونه پکې کوي او په دې کې څه فایدې حاصلې، نو دا سراسر سود دی یا جواري ده یا وخت ضایع کول دي. او کله کله په دې کې دوکه وي، داسې اپونه شته چې هغې ورته پیسې واچې، هغه به تا ته څه اشتهارات درکړي، هغه به ګوري، څه ویډیو به درکړي، هغه به ګوري، نو دا دوکه ده. مخکې نه په دې باندې دا پیسې اخلي دغه کپنو والا چې دا اشتهارات به موږ خلکو ته رسو او خلک به یې ګوري، لیکن دا انسان همدې اشتهار دپاره ناست دی، دا دې نه څه فایده نه اخلي، بس موبایل یې کولاو کړی دی، پوهېږي هم پرې نه، لیکن هغه اشتهار د پیسو دپاره، حالانکې دا یو دوکه شوه، غلط بیاني شوه. مقصد خو د یو کپنۍ هغه دا وه چې زما دا اشتهار خلکو ته ورسېږي او نوي نوي خلک دا وګوري او دا سړی په دغه دوکه باندې د هغې اشتهارات ګوري او اشتهارات د مقصد وي. بعضې خلک دا وي چې د هغوی تاریخي معلومات مقصد وي، یو ویډیو یو اسلامي معلومات مقصد وي، د هغې منځ کې اشتهار راشي، نو هغه دکاندار یا کارخانې ته که هغه ښه وي فایده ورته وشي او د اشتهاراتو او یوټیوب باندې د ګټې یا سوشل میډیا منافع هغه یو جدا کلیپ موږ ریکارډ کړی دی، هغه تاسو کتلی شي، هغه جدا مسله ده. لیکن دلته مقصد د صرف اشتهارات دي، نو دا هم یو قسم دوکه شوه هغې کمپنۍ سره او په غلطې ذریعې سره تا مال وګاټه.
نو څومره گیمونه دي اکثره دا سود دی یا جواری ده یا دوکه ده د غفلت او وخت ضایع کول دي د مور پلار خدمت د کور کارونه د دکان او تجارت کارونه ارڅ پاتې دي تعلیمي سرګرمي پاتې دي مونږ ته حاضرېدل پاتې دي اکثره په دې مصیبت کې چې انسان ور ډوب شي خوب تینا پاتې وي مونږ تینا پاتې وي د مور او پلار خبر نه مني او به په دماغ باندې دومره ټینشن شي دومره بوج شي کو څوک ورته आवाज کوي نو جګړه کوي د مور خبره نه مني د خور خبره نه مني د مشرور خبره نه مني د کور ضرورت نشي پوره کولی د خپل ځان ته پارم خوراک د پاره هم د سره به وخت نه نو دا د حدیث مطابق چې د عبادت نه پری خو دي دا د خپل ځان د پاره هم وخت نشته الله تعالی دې زما واستا اصلاح وکي الله دې موږ ته هدایت را نصیب کړي او الله تعالی دې زما واستا د بچو حفاظت وکي لوبه هغه جایز وا چې هغه سره انسان ته څه جسمانی طاقت ملاويږي څه ورزش ملاويږي یا دماغي سپورټ ملاويږي او هغه بدن استعماليږي د دوه بدن مضبوطيږي طاقت ورکي راځي او دې کې هغه شی نشته دې کې فقط د پیسې زیاده د وخت زیاده او په جواري سره یا خصوص سره یا په دوکي سره مال حاصلول دي ځان او خپل مستقبل او نوې نسلونه تباہ کول دي الله تعالی دې زما واستا حفاظت وکي بل اکثره په دې ګیمونو کې موږ ګورو فحاشه او عریانی عام کول دي دې کې خزي راځي بربند راځي کم لباس والا راځي د انسان ذهن تباہ کوي او د انسان دا ذهن فحش سره او بے حیايي سره امختکی عادت کوي دی وجنا د دنیا او د آخرت لوی نقصان کیږي د دو داخل ایمان اوزي دا بیا داسې شي لکه یو سیکولر انسان د سره د ډیر نقصان کیږي او په آرام کیږي لیکن دته احساس نه کیږي او احساس اله وشي چې د مرض دومره یو حد ته رسیدلې وي چې ختم الله علی قلوبهم الله په دې زربانی مهر وایي او د دې مثال بعینه هغه حدیث ته چې انسان د ګناه د وجنه په د باندې یو تور داغ ولګيږي د ګناه د پاسه ګناه هغه داغ زیاتیږي تر دې چې بل طبع الله علی قلوبهم ټول زړه تک تور شي به د زړه خیر نه را نوزي به دته دا مسلې دا بیانونه بس کاری خان دی ورپوري سفیدت نه اخلي د خپل اخرت په سوچ کې نوي د مور او پلار په خدمت کې نوي د دین فکر ور سره نوي تر دې پوري چې قبر تلار شي دنیا هم اخرت تبا اخرت هم تبا ذلیل لاړه الله دې د قشن حالتنا مونږ زمونږ بچي وساتي دا صبره گیمونه چې دي دغه یا سود ده یا جواری ده یا دوکه ده او یا کله کله د کمیشن په ذریعہ باندې تا نه پیسې حاصلول دي چې لکه دومره خلک پتا راو غواړه او بیا هغه د پاره ویډیو جوړي ټیک ټاک جوړي او فیسبوک باندې اشتهارات کوي او کله کله به د خزو جامع هم واچي دنیا هم خراب او آخرت هم خراب الله تعالی دې زمونږ د ټول حفاظت وکړي